سپینې پاڼې د لنډو کیسو مجموعه. لیکواله پروین فیضزاده ملال. لوستونکي مرسل احمدزی. نفرین. ښار ښکلی شوی دی. ښار سینګار شوی دی لکه د واده د لومړۍ شپې ناوې. د ونو سرونه یې هسک ولاړ دي او څانګو یې د ښایستو شرمناکو پیغلو په شان سرونه ټیټ نیولي دي. د غنمو او شولو د شنو فصلونو وږي یې د ډېرې خوښۍ څخه یو بل ته غاړه غړۍ کېږي. لاسونه یې د وږمو د سندریزو څپو په غیږ کې په اتڼ دي او نقره‌يي ویالې یې د سپوږمۍ څخه نرۍ پلوشې په غلا وړي. غرونه یې د جمال او جلال سندرې وایي. نګهتونه یې د دښتونو په بخملي بستر اوړي او را اوړي او د لمر زرینه آینه دا ټول په خپل چوکاټ کې نیسي او د هغو څخه شکلونه اخلي. ښار ښکلی شوی دی. ښار سینګار شوی دی. له داوو جنتونو د ښایست باران چې پرې اورېدلی وي. لکه اوس چې یوسفي خوب رښتیا شوی وي. لکه اوس چې ښایست د ځوانۍ په درشل پل ایښی وي. ښار هغه ښار نه دی. ښار څه داسې ښار نه دی چې د هغه ذکر دې یا په تیرو کښې شوی وي او یا په حال کښې. پوهیږئ دا هسې ښار نه دی چې ګوندې د هغه تعریف به د نړۍ په یوه کتاب کښې پیدا کړئ او یا دې و جنتونو ته د خیال مرغه الوتنې وکړي. نجونې یې شپه و ورځ سندرې وایي او دریې وهي. ځوانان یې اتڼونه کوي. زاړه یې په دیرو او حجرو کښې خواږه مجلسونه او بانډارونه کوي او ښځې یې داسې ښایسته کوچنیان زیږوي چې بیا به د حورو او غلمانو نوم څوک په خوله رانه وړي. دا نه ده چې دوی بل څه نه کوي. دوی هر څه کوي. د ځمکې څخه اسمان ته لارې جوړوي او په اوسپنیزو آسونو د سپوږمۍ څخه د رڼا خاورې راوړي او په خپلو مځکو یې پاشي. وریځې په غیږ کښې نیسي او بارانونه پرې زیږوي. غرونه په خپلو ورغوو کښې میده کوي او لالونه ځینې راباسي. چې لاسونه فصلونو ته ورنږدې کړي نو د غنمو طلایي وږي داسې په څپو څپو شي چې د غرمو توان په ستړي شي او نور. ښار څه داسې ښار نه دی. د تمدن لمر پر راختلی. لوړ لوړ بلډینګونه او اوچتې اوچتې ماڼۍ. لوی لوی سړکونه او پارکونه. سترې سترې ښوونځي او ستر ستر پوهنتونونه پکښې دورایه ښکاري. هغه دی د ښار په هغه پوهنتون کښې چې د نړۍ د سترو پوهنتونونو څخه دی سپین ږیری استاد محصلینو ته لیکچر ورکوي او وایي د ویل دورانت د تمدن د تاریخ په حواله د لرغوني روم امپراتور نرون خپله ښځه چې کوچنی په ګېډه کې و په داسې لغته ووهله چې د هغه د اثره مړه شوه. بیا یې امر وکړ چې د همدې ښځې په څېره دې بله ښځه پیدا کړل شي چې دی واده ورسره وکړي. مګر د هغې په بڼه ښځه پیدا نه شوه. خو یو هلک چې د مقتولې ښځې سره یې څېره نږدې وه پیدا کړل شو. د ښځو کالي په واغوستل شو او امپراتور واده ورسره وکړ. استاد د یو ګیلاس د اوبو د څښلو وروسته چې د مخ ته په میز باندې پروت و خپلې خبرې بیا پیل کړې. د جاپان یو امپراتور 50,000 سپیان درلودل. هر کله چې به دی د باندې وتی ټول سپیان به یې په بیلو بیلو ډولیو کښې د خلکو په وږو د روان تخت وشاته روان و.
په داسې حال کې چې ملت یې د لوږې مړ کېده، خو د دې سپیانو خوراک د کبانو او مرغانو غوښه وه. او استاد لا غوښته چې نور څه ووایي، چې یو محصل یې خبره واخیسته او ویې ویل: محترم استاده، تاسې هر وخت د روم او جاپان تراژیدي او فجایع موږ ته بیانوئ، او یا هم د عربو د جهالت په باب. استاد د هغه خبره پرې کړه. نو تاسو څه غواړئ؟ آیا غواړئ چې ستاسو د خپل ښار تراژیدي او فجایع د نن د تاریخ موضوع کړم؟ که غواړئ نو لطفاً خپل لاسونه پورته کړئ. په پوهنځي کې یوه شیبه ګډوډ غږونه پورته شوه او بیا استاد د ټولو لاسونه ولیدل چې پورته کړي دي. نو خپلې خبرې یې داسې پیل کړې: دښتونه هوارېدله او جګې ماڼۍ د خاورو سره برابرېدلې. ګلونه سوځېدله او د غنمو نرۍ ملاوې د متخاصمو د پښو لاندې متېدل. د تاکونو ګیلاسي شونډې وچې وې او د نهالونو ریښې د ځمکې په وچو تیارو کښې براله وچېدلې، خو هغوی غوړېدله او خندېدله. نو دوی د کوم ځایه راغلي وو؟ یو محصل د ځایه ولاړ شو او دا پوښتنه یې وکړه. استاد وویل: د راغلو څه ګیله؟ زموږ خپل وو، څو نسله تر موږ د مخه وو. هغوی په اوچتو ځایونو کښې ناست وو. هغوی ته د ښارونو واګې سپارل شوي وو. هغوی د ځمکې د خلیفګان وو. دوی د اوچتو ځایونو ته په ډېرې اسانۍ رسېدلي وو. د چا د لاسو په قوت، د چا د پښو او د چا د ژوند په بیه. اوس چې یې د سرو او سپینو زرو په پیالو کښې د ښار د ارغوانو اوبه څښلې، اوس چې یې خوبونه په مرمرینو خونو کښې د ورېښمو په تختونو کول، نو په نورو یې د جونګړو او کوډلو خوبونه نه لورېده. په ښار یې بلاوې را نازلې کړې او ښار یې د اور او باروتو د ښامار په خوله کښې ورکړ. ښامار اوږدېدی، ښامار چاغېدی او دوی ورته خندېدله. ښامار اورونه بلول، ښامار د مرګونو استازی و او ښامار د طوفانونو خوبونه لیدل. ښار و او ښامار او دوی وو چې په مرمرینو خونو کښې د ورېښمو په تختونو خوبونه کول. یوه ورځ چې د ښامار خوله د ښار ختیځ پلو ته خلاصه شوې وه، نو په دې لور یې د بې درېغه د خپلو اورورینو ساوو پوکی پیل کړ. د دې ځای د یوه اوچت بلډینګ اوسېدونکو وپتېیله چې د ښامار څخه د خلاصون په غرض زیرزمینۍ ته ولاړ شي. په یوه سلا په ډېرو ستونزو سره زیرزمینۍ ته کښته شوه. هغوی په دې تمه وو چې څو شېبې وروسته به د ښامار خوله ستړې شي او دوی به بیرته د دې ځای څخه ووځي. خو د ښامار خوله لکه نن چې ډېر څه غوښته، لکه نن چې په ډېرو پسې راغلی و، نه ستړی کېده. ساعتونه تېر شوه، خو دوی لا هم هغسې لکه ساوي چې ځینې وتلي وي په دیوالونو پورې نښتي ناست وو. د ساوو غږ یې دیوالونو هم نه اورېده. وږي سوي وو، خو لوږه یې نه احساسول. تږي وو، خو په تنده نه پوهېده. یوازې به د یو نیم ماشوم غږ کله کله دا مرګونې چوپتیا ماته کړه چې څه به یې غوښتل، خو ژر به د ښامار د ډاره بیرته چوپ شول. شېبې په شېبو واوښتې او ساعتونه په ساعتونو. اخر څو تنو چې په عمر تر نورو لویان وو تصمیم ونیوی چې یو یا دوه تنه دې په یو ډول ووځي او د کوچنیانو دپاره دې یو څه راوړي. خو کله چې لا دروازې ته نږدې شوي نه وو چې په ټولې زیرزمینۍ باندې داسې زلزله راغله چې دیوالونو نارې او سورې کړې، او بیا داسې تیاره خوره شوه چې د قبر د تیارې ځواب یې وایه. ماشومان د ډېر هیبته چوپ شول او سرونه یې د میندو په غېږ ننه ایستل، او لویان هم ټوله په دیوالونو پورې نښتي کښېنسته. دوه درې تنه بیا په تندکونو تر دروازې پورې ولاړه. خو کله چې یې دروازه خلاصه کړه، نو د هغې په خلاصېدو سره خاورې او ډبرې زیرزمینۍ ته راتوی شوې او دوی ولیدل چې د وتلو لار بیخي بنده شوې ده. د دباندې څخه نور غږونه نه راتله،
خدای جل جلاله خبر چې ښامار به ستړی شوی و او که به زیرزمیني ته د خاورو او ډبرو په راتویېدو سره غږونه بند شوي وو، خو په یو څه هغوی ښه پوهېده، هغه دا چې د وتلو لار یې بیخي بنده شوې ده. اوس نو د ماشومانو سره ښځو هم ژړله، خو یوازې دیوالونو او مځکې د هغو ژړا او فریاد اورېده چې د ښځو ژړاوې به ډېرې لوړې شوې، نو نارینه وو به د باندې خلکو ته د مرستې غږونه لوړ کړل او هغو ته به یې په دې ډول ډاډ ورکاوه چې څوک به راشي او د وتلو لار به د دوی په مخ خلاصه کړي. د څه وخت د تېرېدو سره هغوی هم نور چوپ شول او د خلاصون امید یې د لاسه ورکړ. اوس نو ټولو ژړله، سرونه یې د دیوالونو څخه وهل او په مځکه یې نوکارې لګولې، خو هیڅ یې په لاس نه ورتله. په زیرزمیني کې مسلسل تیاره وه او دوی په دې هم نه پوهېدل چې څو ورځې او شپې به تېرې شوې وي. ماشومان نور د ژړا او فریاد نه ستړي شوه او هیڅ یې نه ویل، یوازې ځینو ښځو او نارینه وو کمزوري زګیروي کول، د زیرزمینۍ دیوالونو او چت باندې ژړل، مځکې زګیروي ورسره اوچتول، خو په مرمرینو خونو کښې د ورېښمو په تختونو ناستو هیڅ نه اورېدل. د څو ورځو او شپو وروسته ټوله د اصحاب کهف په شان په درانه خوب ویده شول. استاد چې تر دې ځایه خپلې خبرې را رسولې نور نو په ژړا شو او داسې په زوره یې وژړل لکه مور چې د زوی د مړي سر ته ناسته وي. محصلینو هم ټول ژړله او په دې فاجعه یې نفرین وایه. ټوله د خپلو چوکیانو څخه ولاړ شوي وو او د پوهنځي څخه د وتلو په حال کې وو چې یوه محصل استاد ته مخ کړ او ځنې ویې پوښتل: محترم استاده، موږ به په څه ډول دا فاجعه خپلو راتلونکو نسلونو ته بیان کړو؟ په دې وخت کې د ټولې پوهنځۍ فضا په څنګه ډکه شوه او استاد بې ځوابه د دروازې څخه ووت.